بامیانو کې ترافیکي پیښې له امله 5 کسانو ژوند بایللی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د بامیانو ځایي مسؤلین وایي د یاد ولایت په شیبر ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 5 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د بامیانو د والي ویان صبور سیغاني ویلي چې دا پیښه د شیبر ولسوالۍ په پایمور سیمه کې شوې او 5 کسان پکې مړه شوي دي. د ښاغلي سیغاني په وینا چې پیښه د کرولا چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله پر بار وړونکي موټر د ټکر کېدو په پایله کې شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته وړل شوي دي. په وروستیو 3 کلونو کې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې د ترافیکي پیښې په کمسارې توګه زیاتې شوي چې ستر لاملونه یې د چلوونکو بې احتیاطي، خراب سړکونه، ګړندی تګ او د ترافیک د اصولو نه مراعتول بلل کېږي. د ویلو ده چې په هیواد کې د ورته پیښو له امله د نارینه‌وو په ګډون وخت ناوخت ښځو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا حکومتي مسؤلین بار بار له چلوونکو غوښتي چې د هر ډول سفر پر مهال احتیاط وکړي او د سورلي له ژوند د خطر سره مخ نه کړي. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.